هرات ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د یاد ولایت 480 ځوانانو ته فني او حرفوي زده کړې پیل شوې. د زده کړو دغه ټولګي چې 6 میاشتې به دوام کوي د خیاطي، موبایل، برق او کور وسایلو جوړولو په برخه کې پیل شوي دي. خو ځوانان وایي اندېښنه لري چې له زده کړو بشپړولو وروسته به ورته کاري زمینې برابرې نشي او دوی په دغه برخه کې له مسئولینو د لاسنیوي غوښتنه کوي. قبلا دغدغه از این وجود داشت که ما کاری نمیتونیم انجام بدیم و برای ما فرصت کاری ایجاد نشده. با شکر خدا الحمدلله که این فرصت ایجاد شد و ما میتونیم این حرفه یاد بگیریم. و دغدغه دوم ما اینه که بعد از اینکه ما فارغ میشیم و این حرفه یاد میگیریم، مثلا نبود کار، نبود از اینکه امکاناتی که ما بتونیم یک دکان باز کنیم، خیاطی ادامه بدیم، یا نبود کارگاه های خیاطی و ما رو کمی باعث از این میکنه که مثلا ما اقدامات داشته باشیم یا فن خود حرفه خود ادامه ندیم. تقاضا ما از ریاست کار امور اجتماعی اینه که آخر سر برای ما یک امکاناتی رو فراهم کنن که ما وقتی که میریم که می کار خود رشد بدیم و پیشرفت بدیم، باید ما یک چی داشته باشیم، یک وسیله داشته باشیم. بلخوا د هرات کار او ټولنیزو چارو ریاست مسئولین وایي له فني او حرفوي زده کړو له بشپړولو وروسته ټولو زده کوونکو ته په خپله مسلکي برخه کې امکانات ورکول کیږي ترڅو دوی وکولای شي کار وکړي او پر ځان بسایه شي. په 1403 کې یا د 1500 نفر چې د امارت اسلامي د خوا څخه یا د وزارت کار مجتمعي د خوا څخه دوی ته برنامې جوړیږي او دا صنفونه دوی ته دایریږي او دوی ته زده کړه ورکول کیږي او بیا په آخر کې د سم دوی ته هغه کیټون ورکول کیږي. خو دا نور ضرورت نشته چې دوی بیکاره کښېني ځکه زده کړه یې کړې ده، کیټ لري، نور سرمایې ته ضرورت نشته. خالي یو ضرورت دلته شته چې د دغه شاګردانو په تعقیب کې به موږ کېږو، خو هغه انشاءالله موږ په تعقیب کې یو چې دوی دغه کیټ څخه څه نوع استفاده کوي، ایا دوی بازار ته وړاندې کوي، هلته کار پکې خرڅوي، کور ته ږدي، هغه تعقیب کې موږ یو چې دوی تشویق کوو و کار ته. همدارنګه ټولنیز کارپوهان د کار او ټولنیزو چارو ریاست دغه ګام مثبت یادوي او له یادې ادارې څخه غوښتنه کوي ترڅو ورته پروژې لا زیاتې کړي ترڅو هغه ځوانان چې د بیکارۍ له امله رنځ وړي په کار وګمارل شي. افرادی که امروز نوجوانان ما هستند در این جامعه و یک حرفه یاد میگیرند، اینها فردا رهبران و مدیران و افراد کاردان این جامعه هستند که جامعه برای از اینا نیاز داره. مسئولیت از این دارن که امروز دانش و حرفه فرا بگیرن و فردا برای نسل آینده او را بتونن به گونه درست به عنوان یک امانت انتقال بدن. د یادونې وړ ده چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري په تیر کال کې هم 1500 ځوانان د فني او حرفوي زده کړو څخه فارغ شوي وو او په اړوندو برخو کې په کارونو بوخت دي.